دا ځل د خپرونو په دوام موږ راغلي یو مارکو ته. مارکو بازار چې خورا ډیر زیات مشهور دی او د مختلفو ولسوالیو څخه دې بازار ته خلک د سودا لپاره راځي. هیوادوالو ته مې دا پیغام د سیمینه محبت ورورولي خپل منځ کې قایمه وساتي. هغه تبلیغاتو د دښمن باندې باور ونه کړي. الحمدلله موږ وطن امن ده. دې نظام ته او دغه وطن ته له زړه کار وکړي، دعاګانې وکړي او من حیث د ځوانانو باید یو بل ته لاس ورکړو او یو بل سره مینه وکړو تر څو دغه وطن دا څه رقم چې پکار ده او آباد الحمدلله همدغسې پاتې شي. شپږ به پوره کې شپږ خادر بابا، نازیان او چین ولسوالي، سپینغر ولسوالي او دغه دیبالا ولسوالي، دیبالا هسکې مینې ولسوالي او دا د انډیا کیله ده، هندۍ کیله ده. هندۍ کیله ده او پاکستاني نه ده. او مخکې پاکستاني کیلې به وي، اوس خو هغه بندي شوي دي، تورخم لاره بنده ده. پاکستاني کیلې ښه وي که دغه هندي کیلې ښې دي؟ هندي کیله ښه ده، پاکستاني باندې موږ څه شی نه ده صحیح. هندي کیله ښه ده. سلامونه او درنښت د برایټ لایف یوټیوب چینل درنو لیدونکو او کتونکو، هر کله هله د تاسې بخیر یاست، د یو خوشحاله آرام او سوکاله ژوند څښتنان بیاست. یو ځل بیا مو زه قاضي محمد راشد په یوې بلې نوې او ښایسته خپرونه کې هر کله ترسره کوم. دا ځل د خپرونو په دوام موږ راغلي یو مارکو ته. مارکو بازار چې خورا ډیر زیات مشهور دی او د مختلفو ولسوالیو څخه دې بازار ته خلک د سودا لپاره راځي. موږ هم نن وغوښتل چې په همدې هکله تاسو ته یو خپرونه هم برابره کړو او له خلکو هم درته وپوښتو چې مارکو کې د خلکو روزګار څنګه دی او همدارنګه مارکو ته خلک څنګه راوتي دي. نو تاسې موږ سره ملتیا وکړئ، موږ سره خپرونه تر پایه وګورئ او خوندونه ترې واخلئ. دوستانو بیا هم هر کله هله د ښه بیاست. موږ سره دلته دوه مشران ولاړ دي، دوی سره به موږ خبرې اترې ترسره کړو. ښه انشاءالله وروره؟ شکر ده، تاسو ښه بخیر راغلی. مننه، خوشحاله، شکر ودان. نوم دې څه دی؟ نوم مې خیرالله عبید ده. اصل کې خو یم د لوګر، زه مې دلته کابل کې جلا ننګرهار کې اوسم. ښه، اوس پیلن چېرته اوسېږې؟ پیلن دلته ننګرهار بټکوټ کې اوسو. ښه، او دلته مارکو ته څنګه راغلی وې؟ ولا مارکو د خو ملګري وو راغلی یم رخصتي باندې کابل نه. بیا دوی ویل چې راځئ چکر به مو دغه بټکوټ کې به مالټې مو خورو، ساتیری به مو کوو. بس دغه مارکو روش لږ زیات مشهور دی، هغه دپاره راغلو. مساعت به تیر کو، یو ساتیری به هم سي. تا ویل چې کابل نه په رخصت راغلی، هغلته وظیفه لرې که څنګه؟ نه، کابل کې خپل سراپي لرم، هغلته د سراپي کاروبار کوم. ډیر ښه کاروبار کې درته بریا وي. دا چې دلته مارکو ته راغلی د دوستانو ملګرو سره، یوازې دغه بل ملګری هم د سره دغلته ولاړو اخوا لاړ که نه نور هم د سره څوک؟ نه، ملګري ډیر دي را سره. موږ خو وختي راوتلي یو، رښتیا خبر سي. نو هلته مو بیا په بټکوټ کې میله مو وکړله، هلته ټول ملګري اوس هم ناست دي په انتظار دي. موږ دلته لږ راغلو، مالګ یو چې به ځان سره واخلو، هلته به بیا ورسو، مخامه بیا زه کورو ته له خیره. ښه ښه، یعنې چکر مو دلته مارکو ته هم راووهه او دلته مو روش وخوړ که نه؟
او روش مو خور مخ تقریبا د سیوا که زمای خو کریختیا خبري دغه نګران ډیر ښه موسم ده او ډیره ښه هوا لري زمای اکثره وخت موږ راځو دلته وخت تیرو ساتیری کو نو ډیر زیات خوند کوي زمای واقعا ډیر ښکلی زمای لري ته داسې وایي چې ژمی دلته تېروئ تاسې او اوړی بیا کابل جان کې تېروئ او دقیقا دغه شی اوړی سي بیا په کابل کې تیرو زمای دلته راځو د هوا دپاره ځکه دغه موسم ډیر زبردست موسم ده ډیر خوند کوي او دغه د چکر مشري مو د چا په غاړه وه ستا په غاړه وه که نه د نورو ملګرو په غاړه دې وه یاره داسې پلان خو مو ولاکه نیولی سي مشري به یې څوک کوي څنګه خو ټول الحمدلله خپل تر زماني دوستان هم دي او بس ټول ښه دي اخلاصمند دي اخلاص کوي اخلاص ټول کوي هم بس هغه د ضرورت په وخت کې دې ته نه ګوري چې ما سر څوک ده او څوک به دا وکړي بس چا شی زلی چې ته ضرورت یې دستې راخلي موږ ته نه ګوري چې دا ما سر دا به راواخلي یا به زه راواخلم ډېره مننه کوو خوشحاله شي کور ودان سیاله دې قدرمن که بس هر کله راسي ډېره مننه او چې دغه د هېواد دغه ښکلی انځور خلکو ته ور وړاندې کوئ الحمدلله وطن کې امن ده دا ډېر د شکر ځای ده او بس باید دغه نظام دغه خلکو د وطن ته ډېر زیات دعاګانې وي تر څو دغه هېواد همدا شی په امن کې پاتې سي هغه بدبختیانې چې دلته موږ تقریبا سیوا که چې شل 15 کلونه دلته راځو یقین وکړه دومره بدبختیانې په خپلو سترګو لیدلې چې بیخي هغه ژوند چارې تریخې کړې وې د یو ځوان په حیث هېوادوالو خلکو ته د پیغام څه دی هېوادوالو ته مې دا پیغام ده چې مینه محبت ورورولي خپل منځ کې قایمه وساتي هغه تبلیغاتو د دښمن باندې باور ونه کړي الحمدلله موږ وطن امن ده دې نظام ته او دغه وطن ته له زړه نه کار وکړي دعاګانې وکړي او من حیث د ځوانانو باید یو بل ته لاس ورکړو او یو بل سره مینه وکړو تر څو دغه وطن دا څه رقم چې پکار ده او آباد الحمدلله همدا شی پاتې سي دا به د موږ لپاره ډېر ښه به وي ډېره مننه خوشحاله شي کور ودان ډېره مننه خوشحاله اوسئ دوستانو هرکله هیله د تاسې بخیر یاست مارکو بازار ته راغلي وو د مارکو بازار رنګین مازیګر دی نو موږ دلته له خلکو سره خبرې اترې ترسره کوو چې روزګار یې څنګه دی ژوند یې څنګه دی نو تاسې موږ سره مالتیا وکړئ موږ سره زموږ خپرونه تر پایه وګورئ یو ورور را سره ولاړ دی ده سره غږیږو سلام علیکم وعلیکم السلام خیر علی ښه یاستې مننه خوشحاله شي نوم دې څه دی جاوید او د کوم ځای نازیان نازیان ولسوالۍ او اوسېږي چېرته مارکو شپږشتمه کې شپږشتمه مارکو شپږشتمه کې اوسېږي دلته مارکو بازار کې دا څه خرڅوي دلته چاټ خرڅومه چوری د چاټ کې مثلا څه شی شته دی او خلک څه شی چې ډېر زیات خوښوي چولې سمبوسې مستوره چکنی سرګې چې خلک یې خوښوي ولې نه ډېر خوښوي او څومره وخت کېږي چې دغه روزګار لري دغه کار کوي اته کاله شي اته کاله کېږي چې همدا چاټ خرڅوي اته کاله شي خپل کار کې خوشحاله یې شکر دی ډېر خوشحاله یم ورځې څو روپۍ ګټې نه 200 پورې باید کېږي افغانۍ په دې 200 روپو باندې بیا هغه د کور چاره دې پرې روانېږي شکر دی روانۍ کې ډېر کار شي بس ښه دی مکتب دې لوستی او پنځمه پورې م لوستی باقي پاتې ولې پاتې شوی مجبوریت و بس پاتې شو هغه خلک چې هغوی پیلن بېروزګاره دي کار روزګار نه لري او مثلا بهانې کوي چې کار نشته روزګار نشته هغوی ته د پیغام څه دی هغو ته پیغام دا دی چې کار وکړه وړوکی کار لاسګاړی و چې دی هم د الله پاک له خپله نفقه ورکوي او حلال کار دی کارونه ډېر دي هر سړی چې نشته کاره کارونه ولې نشته سړی همت چې همت وکړه ولې نشته بالکل کارونه ډېر دي مننه خوشحاله شي خوشحاله سلام
دوستانو بیا هم هرکلی هیله ده تاسې بخیر یاست مارکو کې وو او یو ورور را سره دلته ولاړ دی دی دلته روزګار لري پوښتنه دې کوو تاسې موږ سره ملتیا وکړئ ښه انشاءالله وروره شکر الحمدلله صحت دې ښه دی الحمدلله د الله راضي نوم دې څه دی ریاض او تخلص شینواره د کوم ځای نازیان یم مال اوس نه وایي چې شینواري نو حتما به د نازیان وي شینواره شپږ ولسوالۍ اوس موږ نازیان ولسوالۍ یو او نمونه درځي د شپږ ولسوالیو مهرباني لیدونکو ته یې که ووایي دروا ولسوالۍ چین ولسوالۍ د نازیان ولسوالۍ د مومندرې ولسوالۍ ده مومندرې کې نه راځي هغه د مومندو کې راځي مومندو کې راځي دروباوال او چین او نازیان او په دغه ولسوالۍ شپږ به پوره کې شپږ ښه دروباوه نازیان او چین ولسوالۍ سپینغر ولسوالۍ او دغه دیبالا ولسوالۍ دیبالا هسکې مینې ولسوالۍ او دغه سپینغر ولسوالۍ خو مې یو ځل تکرار کړ زه به یې دوستانو ته ووایم اچین ولسوالۍ غني خیل همدارنګه سپینغر ولسوالۍ دور بابا نازیان او هسکمین شپږ ولسوالۍ شو ښه ته څنګه یې صحت دې ښه دی انشاءالله الحمدلله کراره روزګار دې څنګه دی شکر دی بس د الله راضي څومره وخت وشو چې دا روزګار لري یاره دا خو بس ډېر مطلب ماشومتوب نه موږ هم دې کې اخته یو دې روزګار کې ډېر وړکتوب نه کې لګېږو څه مثلا دلته پلوري ته مړه چې د مارکو کې څه پیدا کېږي اوسني وخت کې خو بس په بازارونه صرف افغانستان کې خپل سبزي ټیپر دی ولوګان دي او دغه دی ګازرې ګلپیان کوم سبزیجات چې اوس دلته مثلا د سره شته دا ټول وطني دي که نه نور بهرني سبزیجات هم شته ولې نه دغه بهرني پکې شته چې اوس رومیان دي بادرنګ دي او دغسې ایران نه هم راځي ټینډه ده دغه شی ټول ایران نه راځي او دا وطني میوه چې دا وطني سبزي چې ده د ټیپر او الوګان او ګلپیان او ګازرې او د کچالان او دا رومیان دا د کوم ځای دي دا د ایران هغه او داسې دغه مرچکې هم ښکاره کېږي هغه غټ مرچکې چې دی دا هم کوم ځای دی دا هم د ایران دی او ته ویل چې مثلا د ماشومتوب نه دغه کار روزګار لرم دلته دکان کې دغه ځای کې د سره بل څوک هم شته دی که نه یوازې ځان ته کار کوي ولې نه یو مرور دی دا یو بل کس ته شریک یو ټول سره بس دې دکان کې کار کوو یو زموږ رور دی بل دی نور محمد خان نومېږي هغه زموږ مشر دی ټولو او ما دا کشران یستو ګاهک مو څنګه دی مشتریان مو څنګه دي بس ښه دي شکر دی ساعت هم تېر دی ښه دي تقریبا د ورځې څومره سبزي به باسئ لکه بس ورځې تقریبا 900 باندې اویا زرو په اتیا زرو کلدارو داسې سبزي شي سودا شي دلته اوس هم افغانۍ دي که کلدارې دي بس دلته افغانۍ هم شته کلدارې هم شته اوس سرحد دی بس څوک افغانۍ لري څوک کلدارې بازار مو ډېر په افغانو وي که په کلدارو باندې یاره بس اوس وخت کې طالبانو ډېر کوشش کوي چې افغانۍ وکاروو موږ اکثره بس اوس ډېرې افغانۍ شوي مخکې کلدارې ډېرې اوس افغانۍ ډېرې باید موږ او تاسې ټول افغانۍ وکارو ځکه چې افغانۍ زموږ او ستاسې ملي هویت دی بالکل باید افغانو کې ګټه موږ ډېره ده کلدارو کې هم ګټه نشته افغانۍ چې 10 روپۍ چا نه وګټي کلدارې 50 روپۍ او ته خپل دغه روزګار کې خوشحاله یې شکر الحمدلله ډېر خلکو ته او هیوادوالو ته څه پیغام لري مهرباني کې مرسته ستاسې خدمت کې ده بس خلکو ته به دا پیغام دی چې هر څوک باید کوشش دا وکړي چې په خپل هیواد کې هر څومره اگر که لږې پیسې هم په خپل هیواد کې باید په ډېر کمو پیسو امنا وکړه او باید خارج مارج یو ځای ته هم زړه ښه نه کړه باید خپل هیواد دې نه خلاصی نه شي پښتو کې متل دی پردی کټ د نیمې شپې چې هر څومره بیدیا کې پاتې شي خیر به خپل هیواد له راځي ډېره مننه خوشحاله شي کور ودان خیر بسم الله دوستانو بیا هم هرکلی دلته یو بل ورور هم را سره موجود دی موږ د ده سره هم خبرې اترې ترسره کوو ښه انشاءالله وروره جوړې بخیر ښه خیرت دی خیر مننه خوشحاله شي کور ودان نوم دې څه دی رئیس خان منوم دی رئیس خان دې نوم دی او د کوم ځای د نازیان ولسوالۍ شینواره او دلته دغه روزګار دې څه شی دی که لیدونکو ته یې ووایي
روزګار ما دغه فروټ دی بس دا فروټ خرڅو مڼه ده مالټه ده کیلي دي کیوي ده انګور دي بس دا فروټ دي فروټ کار کړو بس دا خرڅه څومره وخت وشو چې دغه روزګار لري او دغه فروټ دلته خرڅه یره دا سوې چې او شپږو میاشتې خو بکېږي چې دا دکان مې استلا ده پیش مخکې د څه کول مخکې مم دا د غواګانو تجارت کا دغه کاروبارم جلا په سوداګري تر سره کوله او هغه تجارت ها هغه سوداګري دی خو که دغه فروټو کار دی خدای یره دوالم خو بس مې زه دا فروټ په مګورو چې دا څنګه چل ده پیش دا روزګار ده کنه تجارت ده دغه تم راګام کوي اوس دی روزګار کې خوشاله اول نه شکر الحمدلله کې خوشاله یم دی روزګار کې او دلته دی ځای کې د سره بل څوک شریک دی کنه کار دي ځان خپل دی ځان خپل یم مزه څوک شریکت نه لرم او دلته اوس دغه کیلې مخکاره کیږي دا کیلې د کم ځای دی دا د انډیا غو د انډیا کې نه ده دا د انډیا کې نه ده هندۍ کیله ده هندۍ کې نه ده او پاکستاني نه ده او مخکې پاکستاني کیلې به وي اوس هغه بندي شوي دي تورخم لاره بنده ده پاکستاني کیلې ښه وي که دغه هندي کیلې ښې دي هندي کې نه ښه ده پاکستاني باندې موږ څه شی نه ده صحیح هندي کې نه ښه ده لکه وجه ویلت چې دی کیلو کې پر کې چې دی پر خدا چې خپل هم ګوري چې هغه وړو کې مو کمزورې مو دا ښه کېله دا غټه ده پیش وي دا خو هر سړی په دا فرق ورکولی شي ته دې ته موږ پاکستاني کې له کمزوري واغه کار نه ورکول او بل بندم شو دا خپل افغانستان سره د پیشي موږ ته دا خلا نور کم ډول خارجي فروټ د سره د چې هغه په نورو ملکونو کې کیږي او بیا د افغانستان ته راځي نو دغه دی کیوي ده او هغه زړه مانه ده دا فروټ دی نو بس دغه ټول دی چې کوم ځای د افغانستان خپل میوه د هر ځای شته پکې ښه ته وایې چې بهرنی میوه هم د سره شته دی لکه کوم چې هندي کیلې دي همداسې نور فروټ هم شته دی او دا ټول او دا مڼې چې دغه زما او ستا مخ ته ایښي دي دا د کوم ځای دي دا د پکتیا نه د خوست نه راغلي دي دا د خوست مې دغه ده مڼه ده د غزني نه مرادرومي د کابل نه مرادرومي د ټولو ځایونو رادرومي او قیمت یې څومره دی یو من څو روپۍ دي دا مونږه خاخیشته د سوي په 110 افغانۍ باندې خرڅوي یو نیم سل یو سلاویا یو سل شپېته باندې بس ګورو خپل اندازې بازار ته ګورو خپل ګټ ته ګورو ته د خپل روزګار کې خوشاله راضي ترې ولې نه شکر الحمدلله خپو کې خوشاله د یو روزګاری په حیث باندې ستا خلکو هیوادوالو ته څه پیغام دی د ما هیوادوالو ته دا پیغام ده چې بس خپل وطن میوه او فروټ دغه کا خپل روزګار پیش وي نو دا ډېر خسته روزګار ده بس پکې خوشاله د پردې دیاړې نه خد خپل روزګار ده ډیره مننه خوشاله شکر ادا دوستانو بیا هم هرکلی موږ سره دلته یو ځوان ولاړ دی د ده سره به خبرې اترې تر سره کوو ښه انشاءالله وروره خیر اوسې تاسو ښه صحت مو ښه ده په خیر خوشحاله شکر ادا نوم دې څه دی نوم مې فواد مندیزی ده او د دې بازار اوسېدونکی یم اصلي د کوم ځای اصل د دیواله هسکې مینې د هسکې مینې ولسوالۍ هسکې مینې ولسوالۍ دلته مارکو کې اوسېږي او همدې بازار کې مې کور ده لږ پاس دې غني خیلو خوا ته چې لاړ شي څه روزګار دلته لري یاره فعلا خو بیکاره یو او دوکانونه هم شته د لږ مستریانو خوا ته دي مستریان څه شي دوکانونه دي سپیر پارټ د څه ډول سپیر پارټ پکې خرڅوئ د غټو موټرو د وړو موټرو وړو موټر د پرزه فروشي بیرنګان دغه شی نه دي او دغه روزګار مو ښه دی ان شاء الله بس الحمدلله روان ده ها مکتب دې لوستی او ولې نه څومره دا 12 کوټې خو پاس کړي ښه 12 کوټې که 12 صنفونه صنف ان شاء الله 12 صنف فارغ یم نو چې 12 کوټو کې کېنې نو صنفونه خو سړی نه فارغېږي که نه مونږ د ګپ شپ نه کوټې ورته وایو که نه خلک صنف ورته مونږ کوټې ورته وایو ښه لوړې زده کړې دې بیا نه دي کړې نه بس لږ مشکلاتو په دې خاطر باندې لږ ستونزې وي دلته مارکو بازار ته د خلکو تګ راتګ څنګه دی
ماشاءالله فعلا خو بیخي ښه دی ځکه چې امنیت او خلک زړور زی راځي نو انشاءالله کومه ستونزه نشته له خیره سره بس خلک زړور زی او راځي ان تر تاسو پورې چې تاسو هم راغلي یاستئ مثلا دلته دغه دکانونه چې کوم دي مارکو بازار کې دا بازار د شپې د څو پورې خلاصي را تقریبا چې د شپې کم خلاص 10 بجو پورې ټول دکانونه خلاصي ان شاء الله چې مشکل بنئ او دا فروټ یعنی دا خور وخلاصي د شپې په یو بجه چې راشم دا بخلاصي ان شاء الله چې څه پکار وي کولای شي چې د شپې هم دلته راشي او مارکو بازار کې شاین واخلي بالکل زړور راتلی شي مشکل بنئ ان شاء الله امنیت شته د یو ځوان په حیث که کوم پیغام د سره وي مهرباني کې مرستاسي خدمت کې ده بس پیغام دغه دی چې هر سړی باید خپل کار وکړي روزګار وکړي ځوان په کار باندې ښه ښکاري او باید چې کار وکړي سبقونه ووایي مکتبونه ووایي زموږ غوندې نه چې بس 12 کوټې پاس کړي او نور ګرځي صحیح ده که نه خوشحاله شي ډېره مننه خیر اوسي کور ودان مننه د برایټ لایف یوټیوب چینل درنو لیدونکو او کتونکو ډیره زیاته مننه کور ودان چې تاسو موږ سره زموږ دغه خبرونه چې تاسو مو په مارکو بازار کې برابر کړی و او د مختلفو خلکو سره مو خبرې اترې تر سره کړې وي تاسو موږ سره ولیدله او وکتله یو ځل بیا چې موږ د سره په یوې بلې خبرونه کې حاضرې وګو موږ ته اجازه راکړئ د خدای په امان ښې چارې